جوی روټ د خپل ټیسټ کرکټ په کیریئر کې اولنۍ سلیزه ده چې د استرالیان په داخل کې واله دغه نه مخکې تقریبا د 10 سینینګونو نه زیات وخت ورکړی دی خو په استرالیا کې د وسه پورې یو سنچري نه وواله. جوی روټ په ټیسټ کرکټ کې یو داسې لوبغاړی دی چې د کومار سنگکارا او د ریکی پونټینګ دغه ټول ریکارډونه چې د بریک کړو او صرف دلته د سچن ټنډولکر پاتې دی چې هغه 15000 رن سچن ټنډولکر د جوړ کړی دی. هغه ریکارډ چې دی وسروان دی تقریبا 11 سلیزې نورې د تپاته دی. هغه ریکارډ هم د بریک کې 10400 رن ټوټل د ټیسټ کرکټ کې جوړ کړی دی. نو وسه پورې تقریبا یو کم سلويخ سلیزي والي خو په د استرالیا کې وسه پورې و سلیزم نه و. استرالیان چې کوم اخبارات دی ډیر زیات میم په د باندې جوړول چې یاره دی به ریټایر سي خو په استرالیا کې به سلیزونه وږي ځکه چې هلته پیچونه ډیر هارد جوړیږي نو هلته بیټینګ کول ډیر هارد وي نو ډیر سلیزي جوړول ډیر مشکل وي. نو فائنلی دا ریکارډ هم بریک کوم نه سلیزه واله او چې د ډیر وخت نه په استرالیا کې سلیزه نشوي واله ډیر کوششونه به کول خو سلیزه به ونه واله. نو فائنلی نه سلیزه واله او د اغه نه پس د وز د سچن ټنډولکر د ریکارډ په طرف روان دی. د سچن ټنډولکر چې کوم ریکارډ دی اغه ماتوي او سلويخ سلیزي د ټوټل د نننۍ سلیزي سره پوره شوي. او چې کلم د کرکټ لیجند د ټیسټ کرکټ لیجند نومونه اخیستل کېږي نو جوی روټ به پاغه کې یو داسې کس چې دای بم پاغه لیست کې شامل وي ځکه چې د بزان باندې ډېر زیات خواريان کړي دي او کچېره د ریټایر نشو د سچن ټنډولکر چې دا کم ریکارډ د 15900 رنز چې ټوټل د جوړ کړي دي دا به ماتمن دی مات کړي ځکه چې د ډېر ښه پلیئر دی اوس عمر هم دومره نه دی چې دی باید ریټایرمنټ طرف ته لاړ شي. کچېره د ریټایر نشو نو دی به د سچن ټنډولکر ریکارډ چې دا بم بریک. نو خپل رائے په کمنټ کې اتمن را سره شریک چې آیا سچن ټنډولکر ریکارډ به دی مات کی یا نه.